د افغان لوبډلې راتلونکی کپتان به څوک وي؟ په کپتاني ولې جنجال جوړ شو؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کپتان په اړه ناندرۍ هلته پیل شوې کله چې له نړیوال جام وړاندې اصغر افغان د لوبډل مشرۍ لري او پر ځای ګلبدین نایب کپتان شو. خو مخکې له دې چې دې ته راشو چې ولې او په څه جنجال جوړ شو، د کپتاني امتیازاتو ته به یو څه اشاره وکړو. کپتان تر ټولو غټ رول چې لري د لوبډلې په سلیکشن کې ده، یعنی یو څو لوبغاړي د کپتان په خوښه انتخابیږي. په 11 کسیزې لوبډلې انتخاب کې هم رول لري. بل امتیاز چې کپتان یې اخلي د کټاګوري معاش ده، ترڅنګ په هره لوبه کې وي، یعنی د هر میچ پیس اخلي. بل امتیاز چې په افغانستان کې لري، په افغانستان پریمیر لیګ یا شپږیزه لیګ کې د پوره لوبډلې په بولۍ کې یو څه واک لري. له هغه نه هم بل غټ امتیاز دا ده چې که په لوبډله کې یو څو لوبغاړي در باندې راټول شول او ټیم کې جنجال جوړ شو، زور د کرکټ بورډ د چارواکو وځي، یعنی حتی د رئیس په انتخاب کې هم رول لري. نو هیڅوک هم نه غواړي چې کپتاني له لاسه ووځي. کیسه داسې وه کله چې اصغر افغان له کپتانۍ لرې شو، هڅه یې وکړه چې بیرته کپتان شي. اول یې ځینې لوبغاړي په ملاتړ راووتل، نبي او راشد په ښکاره او ځینې نور چې ډېر غټ نومونه نه وو او په لوبډله کې په خپل ځای وېرېدل، په پټه د اصغر ملتیا او د ګلبدین او کرکټ بورډ مخالفت وکړ. خبره یوازې تر لوبغاړو پاتې نه شوه، بلکې ان تر ارګه ورسېده. هلته ځینې چارواکي چې غواړي کرکټ بورډ ریاست لاسته راوړي، دا مسله یې ټینګه کړه. فضلي ارګ ته وغوښت. شفیق ستانکزی، رحیمي او عاطف مشل هم موجود وو. په فضلي فشار راوړ چې بیرته د اصغر افغان کپتان کړي. هماغه و چې فضلي سویلي افریقا ته لاړ. ګلبدین ته یې وویل چې بیرته د کپتاني اصغر افغان ته پرېږدي. ګلبدین دا خبره د خپل حیثیت او شخصیت وګڼله او ویې ویل که کپتاني پرېږدي ډایرکټ به کابل ته ځي. هماغه و چې اصغر افغان ښکاره پیډونه راواخیستل او د ګلبدین د کپتانۍ لاندې لوبه پیل کړه. خو په لوبډله کې یې لوبډله جوړه کړه. د ځینو امتیازاتو او د ګلبدین نایب سره د اوږدې لپاره یې بې اتفاقي جوړه او لامل یې دا شو چې افغانستان 9 واړه لوبې وبایللې او ګلبدین نایب یې کمزوری وښوده. اوس پرته له دې چې د دوی په اړه څېړنه وشي، بورډ کې تغییرات ممکن شول. کپتان په اړه هم په یوه هفته کې پرېکړه کېږي چې څوک به کپتان کېږي. د انګلستان په سفر کې به نبي، راشد او اصغر خپل وی آی پي ټیکټونه شفیق ستانکزي، عاطف مشل او یو شمېر نورو ته ورکول. د عاطف مشل، اصغر، نبي او راشد یارانه ډېره پخوانۍ ده. کله چې عاطف مشل د کرکټ بورډ له ریاسته لرې شوی و، دوی پرې خفه وو او ناجي عزیز الله فضلي ته یې مبارکي هم نه وه ورکړې. عاطف مشل چې په پاکستان کې سفارت پرېښی او په کرکټ کې ګوتې وهي، او شفیق ستانکزی چې په بورډ کې وظیفه هم نه لري او د لوبډلې شی نیولې، لوی لامل د دوی فساد ده. په دوی پسې په کرکټ بورډ کې او په کرکټ نړیواله شورا کې د لکونو ډالرو دوسیې موجودې دي او د هغو دوسیو د ختمولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. اخیستی دی او بریالي هم دي. خلک د کرکټ بورډ په اړه قضاوت له لوبډلې کوي. که لوبډله ښه وه کرکټ بورډ باندې نیوکې نه وي، او که لوبډله ښه نه وه کرکټ بورډ باندې نیوکې زیاتېږي. اوس نو چې په کرکټ بورډ نیوکې زیاتې دي، امتیاز یې هغه چا ته رسېږي چې اصلا کرکټ هم دوی خراب کړی، چې پکې عاطف مشل، شفیق ستانکزی، محمد نبي، اصغر افغان، راشد خان او یو شمېر نور شامل دي. چې له دې سره به د مشل او شفیق ستانکزي د لکاو ډالرو دوسیه وتړل شي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس به د دوی په خوښه وټاکل شي. او داسې معلومات چې تر موږه را رسېدلي د کرکټ بورډ د یوې سرچینې له قوله چې اصغر افغان به بیرته کپتان شي، چې له دې سره به یې په ټیم کې ځای پوخ او خپل ورور او خورۍ ته به بیا لوبډلې ته د راتلو زمینه برابره، او راشد او نبي چې هر وخت غواړي هر لیګ ته بتلی شي. په افغانستان کې په لیګونو کې به د لوبډلو انتخاب کې رول لري او هر څه چې زړه غواړي هماغسې به کوي. او د ځوان لوبغاړو راتګ ته به په لوبډله کې چې د ګلبدین نایب په کپتانۍ کې ممکن و، یو ځل بیا مخه ډب او څو کاله نور به هم په لوبډله کې د انفټ لوبغاړو لکه شهزاد، اصغر او نورو شاهدان اوسو. خو بیا هم فضلي خپله هڅه کوي چې ګلبدین نایب په کپتانۍ پرېږدي او لوبغاړي ټول نظم او ډسپلین ته مجبور کړي او د یو ټیسټ معیار چې ټاکل شوی پرې عملي کړي. خو د یو شمېر مینهوالو او چارواکو سره لاس او ګریوان دی او دا چې څه به کېږي هغه پوښتنه ده چې په لنډو ورځو کې به ځواب شي. تاسو د کپتانۍ او د افغان لوبډلې او د کرکټ بورډ په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.